بسم الله الرحمن الرحیم. هر څه نمخ کې زه غواړم چې د کابل پادکست ټیم غړو ته او مشرتابه ته خپل نیکې هیلې او احترامات او درناوی وړاندې کوم. ستاسو لومړی پوښتنه د طالبانو او د پاکستان ترمنځ او ټي ټي پي ترمنځ اړیکې ده. د دوحې تړون یو برخه لوی برخه پټ دی او چې مخفي ضمایم هغه ته وایي. اصلي تړون هم هماغه ده، اصلي توافق هم د طالب او امریکا ترمنځ هغه ده. ډېر پوښتنې چې د افغانستان خلک افغانان اوس لري تر هغه وخته پورې چې د پټ ضمایم پټ برخې معلومه نشي، روښانه نشي، موږ یوازې حدس و ګمان ورکولی سو او د قاطع او واضح معلومات په هغه کې دي. الان چې امریکا رسمي دریځ دادی چې طالب نامشروع ده، دن مشروعیت نلري، داخلي مشروعیت نلري، بهرني بین المللي مشروعیت نلري، خارجي مشروعیت نلري. سره له دې بیا هم امریکا په اونۍ کې 40 تر 80 میلیون ډالر هم طالبانو ته ورکوي. زما په اند دا مفت پیسې نه دي، دا خیرات هم نه دي، د دې په بدل کې له طالب څخه کار اخیستل کیږي. دا څه کار دی؟ کوم شیطاني دسیسه ده؟ موږ کولی سو چې خپل تحلیل وړاندې کو، خو اصلي جزئیات په هماغه پټ ضمایم دي. آیا د سیمې استخباراتي بنسټونه مختلف طالبان قماندانانو سره اړیکې لري؟ بالکل لري. او تاسو پوهیږئ چې هغه اسلحه او وسلې او نور وسایل چې طالبان د افغانانو په وژنه او د بربادي لپاره کارول یا هم د افغانستان داخلي تولید نه و. د بشکې څخه تر واسکټه پورې او تر بزبزوکه خو دا ټول نورو دوی ته ورکړ چې د خلکو نظام له منځه یوړي او دوی په دې موافقه شو. په جمهوریت کې دا سمه ده چې ډېر نیمګړتیاوې وو، خو هغه نیمګړتیا مو کولی شول چې د تخنیکی لارې دا مسائل حل کو او د افغانستان اساسی قانون و د کلی نه تر مرکز پورې خلکو ته ونډه ورکول چې غږ ولري، حضور ولري او ځان د نظام په هنداره کې وویني. اوس خو هیڅ هم نشته، اوس خو یوازې یو ډله ده. د امریکا اړیکه طالبانو سره مبهم په دې خاطر ده چې امریکا خپل ګټه په دغه ابهام ګوري، په دې معنا چې د ابهام له لارې دوی په طالبانو کنټرول لري. که یې وغواړي چې بمبار کړي، ووژني او ووهي، بیا وایي چې دوی خو ډله ده، مشروعیت نه لري. او که یې نه غواړي، د پټ ضمایمو د دوحې تړون پټ ضمایمو له لارې خپل اهداف په سیمه کې دوی مخ ته بوځي. زه بیا هم وایم که دغه ضمایم د افغانستان د ملي ګټو په خلاف نه دي، دغه ضمایم پاک دي، نو ولې طالبان شرمیږي او دغه مسائل ښکاره نه کوي؟ نه یوازې چې دا پټ ضمایمو په اساس
امریکا طالبانو سره مبهم اړیکه لري او د افغانستان پاسپورت چاپ، د افغانستان بانکنوت یا پیسې چاپ او د افغانستان د پیسې پالیسی مدیریت د امریکا په لاس کې ده. دوی د 2021 کال راهیسې تر اوسه پورې 250 میلیارد افغاني چې په پولند کې وو د جمهوریت پیسې وو امریکایان پټ د طالبانو ته ورکړه او پاسپورت هم امریکایان چاپوي او د دوی په لاس کې ده. او د افغانستان مانیټری پالیسی چې ورته وایي د پیسې پالیسی د امریکایانو اوس هم په لاس کې ده. که نن امریکا وغواړي چې دا په درې برخو کې خپل مرسته کمې کړي یا توقف ورکړي، تاسو باور ولرئ چې طالب ډېر ژر خپل کنټرول په افغانستان کې له لاسه ورکوي. دا ابهام دا تصادفي ابهام نه ده، دا یو پلان شوی ابهام ده چې په امریکې په ګټه کې ده په دغه ابهام کې. آیا د طالبانو په منځ کې اختلافات ژور او جدي دي؟ ګورئ، که جدي دي یا نه دي، زه خو د طالب په منځ کې داسې یو باشهامته میرانه سړی نه وینم چې هغه راپورته سي او ووایي چې زه دغه بې عزتي سره مخالف یم. دا خاوره چې په دغه ژور تاریخ سره نن بیرق نه لري، زه دغه سره مخالف یم. دغه خاوره چې دومره ژور تاریخ لري او اساسي قانون نه لري، زه دې سره مخالف یم. زه دا ځان دپاره شرم ګڼم چې زموږ نیمایي وګړه د کچلاق فقه په بنسټ نشي کولی چې مکتب ته ورسي، سبق لولي او دوی ته حتی د انسان په سترګه نه کتل کېږي. زه دغه شرم او خجالتي سره موافق نه یم. که دوی کوم اختلاف لري یا نه لري، د سیاسي له لحاظه کوم فرق دی او بل سره نه لري. او تاسو ماته بیلګه وښایئ چې د طالبانو په منځ کې یو سړی چې د 21 پیړۍ فکر ولري، هغه څوک دی؟ دا چې ځینې لږ طالب دي، ځینې پوره طالب دي، ځینې 50% طالب دي، ځینې 80% طالب دي. خو زه بیا هم وایم چې د دوی په منځ کې د افغاني تاریخي روحیه لرونکی شخص زه نه وینم. په همدې خاطر ماته دومره د دوی اختلافات دومره اهمیت نه لري چې زه خپل وخت په هغه تیر کوم چې کوم هغه وخت چې کوم سړی راپورته سو او وویل چې زه بله طالب یم، خو سره له دې چې طالب یم زه د خپل تاریخ څخه هم آگاهی لرم، پوهه لرم. موږ نسو کولی چې دغه له دې لارې، له دې شرمه ډکه لارې نورو سره سیالي وکړو. دا باید ختمه سي. بیا هغه شان کوم طالب چې ځان وښودل او پیدا سو، بیا ارزښت د دې لري چې موږ او تاسو خپل وخت مصرف کړو او ووایو چې دا کوم اختلافات ده. اوس خو د دوی مشترکه وجه د جهالت د دوی ټول په مغزونو کې